ورځ به راځي چې د دې وطن واک به د دغه ناستو خلکو په لاس کې بیا به تاسو هم د دې پنجابي سره دا پښتون افغان ولس هېڅکله معاف نه کړي تاسو به د دې وطن غداران یاست لهذا موږ دا خبره دوی ته کوو چې چیرې د جنګ وخت وي چیرې ستا د بهادرۍ وخت وي چیرې د توپک وخت وي هلته خو تا دوه نوي زره پتلونونه پرېښول رامنډه دې کړله تسلیم شولې هلته ته نه وجنګېدلې هلته تا په تېښته باندې ځان بریالی کوي او دلته چې د چمن ولس پر امر غوښتنه درڅه کوي امن درڅه غواړي یو جمهوري مطالبه درڅه کوي بیا ته د چمن پر ولس باندې راوځې تا ټانکونه را ایستلي دي تا اسلحې را ایستلي دي چمن دې یرغماله کړی دی په چمن کې دې کرفیو لګولې ده هغه په دوه لاسه خالي مظلوم عوام ولس چې درته راوتلی دی ته پر هغو باندې ګولۍ وری د سیول هسپتال کې د چمن زخمیان شته د چمن په هسپتال کې تر 3 درجنه زیات زخمیان شته پر دې باندې یې چړې کار کړي دي د دې ټولو په بدنو کې چړۍ لګېدلې دي دا کومې چړۍ دي عزیزانو دا هغه چړۍ دي چې په کشمیر کې هندوستان پر کشمیریانو باندې دا چړولې بیا دا خبره عالمي دنیا را پورته کړله او عالمي دنیا پر دې باندې پابندي ولګوله چې دا د انسانیت قتل دی دا ډېر یو غلط عمل دی لهذا دا چړۍ هېڅوک نشي کارولی خو دلته دا د پاکستان هغه مسلح فوج دلته په سپینه ورځ باندې د چمن پر عوام باندې دغه چړۍ وروي ګولۍ پر وروي ته هېڅ ضرورت نه لرو په کار دا دی اپسي به مهرباني کوي اپسي به وځي موږ ټول به دا مطالبه اوس راټینګوو چې د دې اپسي موږ ته هېڅ ضرورت نشته دا واستوي هلته خپلو بیرکانو ته دا دلته راغلي دي یوه تنخوا د وفاق ساخلي یوه تنخوا دلته دا د بلوچستان حکومت ورکوي او د هغه باوجود دی راولایږي هلته پر کویله باندې هم ټیکس غواړي پر کرومایډ باندې هم ټیکس غواړي پر هر معدنیاتو باندې ده بدامني جوړه کړې ده دی هلته بتا اخلي د ټیکس نوم یې ورکړی دی کله د هندوستانه څه سیکان راځي بیا دلته د دې ملک وزیر اعظم آرمي چیف او ټول ذمهواره خلک پر واګا بارډر باندې ورته ولاړ وي هغه بغیر پاسپورټه بغیر ویزې راځي دوی یې ویلکم کوي خوشامدید ورته وایي په غاړو کې یې نیسي د هغو مهمان نوازي کوي او بلې خواته چې دغه پښتانه افغانان خپل وطن ته تګ او راتګ کوي هلته پنجابی سامراج ناست دی او دا د ده خواهش دی چې دا به اوس په پاسپورټ باندې کېږي سیکورټي ادارې مسلح سیکورټي فورسیزو چې هلته په چمن کې کم ظلم کم بربریت کم جبر روان کړی دی چې په سپینه ورځ باندې هلته د چمن مظلومه ولس مظلومه شهریان په ګولۍ باندې ولي پر هغو باندې تشدد روان کړی دی د هغو قتلیام روان کړی دی د دغه پر ضد باندې دا احتجاجي مظاهره روانه ده عزیزانو په دې باندې تاسو ټول خبر یاست چې د تیرو 8 میاشتو څخه په چمن کې په لکونو د چمن ښاروال په احتجاج باندې ناست دي یو پرامنه پرلت روان کړی دی او د هغه پرلت ډېرې آئیني او جمهوري غوښتنې دي چې کوم ریاست پاکستان پر ډیورین کرښه باندې د پاسپورټ پالیسي اعلان کړې ده د هغه پرلتوالو او د چمن د ښاروالو دا غوښتنه ده چې موږ پر دغه ډیورین کرښه باندې د پاسپورټ پالیسي نه منو عزیزانو دا ډېره آئیني او جمهوري غوښتنه ده یو خو دا دواړو خواو ته یو تاریخي ملت پښتانه افغانان اوسېږي د هغو رشتې دي د هغو کلي دي مځکې دي زراعت دي کاروبار دی او بلې خواته پر دغه کرښه باندې دواړو خواو ته بالخصوص په چمن کې په زراو خلک د روزګار یو واحدنۍ ذریعه دغه د ډیورین کرښه دروازه ده چې سهار دا خلک اوري ماښام برته راوړي د خپلو 2 وختو د ډوډۍ بندوبست کوي اوس دلته د اسلام آباد واکدارانو دا پریکړه کړې ده چې دلته به خلک تګ او راتګ په پاسپورټ باندې کوي نو دا یوازې د پښتنو سره هغه یو تاریخي ملت د بیلتون یو پالیسي نه ده بلکې دا د پښتنو یو معاشي قتلیام دی چې دا ریاست د یو منصوبې په توګه باندې
دغه پرېکړه کړې ده د دې پښتنو معاشي قتلیام دا ریاست روان کړی دی په مختلفو شکلو باندې. یو شکل د دوی دغه پالیسي ده چې پر ډیورین کرښه باندې به تګ او راتګ په پاسپورټ باندې کېږي، او بلې خواته بیا موږ وینو چې کله د هندوستان څخه سکان راځي بیا دلته د دې ملک وزیر اعظم، آرمي چیف او ټول ذمهواره خلک پر واګا بارډر باندې ورته ولاړ وي، هغه بغیر پاسپورټه بغیر ویزې راځي، دوی یې ویلکم کوي، خوش آمدید ورته وایي، په غاړو کې یې نیسي، د هغو مهمان نوازي کوي. او بلې خواته چې دغه پښتانه افغانان خپل وطن ته تګ او راتګ کوي، هلته پنجابی سامراج ناست دی او دا د ده خواهش دی چې دا به اوس په پاسپورټ باندې کېږي. نو عزیزانو دا نه یوازې زموږ د دغه تاریخي ملت بېلتون دی غواړي، دغه تاریخي ملت سره ویشل غواړي، بلکې دا زموږ معاشي قتلیام دی. موږ په هیڅ صورت باندې هم د دوی دا پالیسي نه منو. او بلې خواته په چمن کې چې کوم هغه پرم نه مظلومه عوام ناست دی چې 8 میاشتې څخه پر امنه په جمهوري طریقه باندې د ده څخه خپل د آئیني غوښتنو خپل د آئیني مطالبو غوښتنه کوي، هلته دی د هغو خبره نه اوري، بلکې دی پر هغو باندې تشدد کوي، پر هغو باندې دی شیلینګ کوي، پر هغو باندې دی لاټي چارج کوي. او عزیزانو په کوم چیرو باندې چې دغه د چمن ولس وشتلی دی، موږ پرون ورغلي یو په دې کوټه سیول هسپتال کې د چمن زخمیان شته، د چمن په هسپتال کې تر 3 درجنه زیات زخمیان شته، پر دې باندې یې چرې کار کړي دي، د دې ټولو په بدنو کې چرۍ لګېدلې دي. دا کومې چرۍ دي عزیزانو؟ دا هغه چرۍ دي چې په کشمیر کې هندوستان پر کشمیریانو باندې دا چرولې، بیا دا خبره عالمي دنیا راپورته کړله او عالمي دنیا پر دې باندې پابندي ولګوله چې دا د انسانیت قتل دی، دا ډېر یو غلط عمل دی، لہذا دا چرۍ هیڅوک نشي کارولی. خو دلته دا د پاکستان هغه مسلح فوج دلته په سپینه ورځ باندې د چمن پر عوام باندې دغه چرۍ وروي، ګولۍ پر وروي. موږ دا خبره دوی ته کوو چې چیرې د جنګ وخت وي، چیرې ستا د بهادرۍ وخت وي، چیرې د توپک وخت وي، هلته خو تا 2,000 پتلونونه پرېښول، رامنډه دې کړله، تسلیم شولې، هلته ته نه وه جنګېدلې، هلته تا په تېښته باندې ځان بریالی کوي. او دلته چې د چمن ولس پر امن غوښتنه درڅه کوي، امن درڅه غواړي، یو جمهوري مطالبه درڅه کوي، بیا ته د چمن پر ولس باندې راوځې، تا ټانکونه را ایستلي دي، تا اسلحې را ایستلي دي، چمن دې یرغماله کړی دی، په چمن کې دې کرفیو لګولې ده، هغه په 2 لاسه خالي مظلوم عوام ولس چې درته راوتلی دی، ته پر هغو باندې ګولۍ وری. نو لہذا که تاسو واقعي د جنګ شوق لرئ، تاسو واقعي جنګیالان خلک یاست، بیا په فلسطین کې هلته اسرائیل د 1 کال څخه ظلم روان کړی دی، مهرباني وکړئ هلته ورسئ، د اسرائیل سره وجنګېږئ، د فلسطینیانو کومک وکړئ. بیا هلته چې تاسو 80 کاله دا ترانې ویلې چې کشمیر زموږ سیرک دی، نو بیا مهرباني وکړئ ورسئ هلته کشمیر د کشمیریانو پر څنګ باندې د هندوستان خلاف وجنګېږئ، ستاسو ایمان به موږ وګورو. خو لہذا دا کار دوی نه کوي عزیزانو، هلته د هندوستان سره دوی د جذبه خیرسګالي تحت ترانې ورسره وایي، چای ورسره کوي، د فلسطین په خلاف باندې چې هلته اسرائیل کوم جبر روان کړی دی، کوم بربریت روان کړی دی، هلته د خوله چپه نیولې ده. لہذا دی یوازې پر دا پښتنو باندې پهلوان دی، دی یوازې پښتانه وژني، دی یوازې پر پښتانه باندې خپله پهلواني ښکاره کوي. نو عزیزانو دا له موږ څخه یووالی غواړي، اوس وخت راغلی دی چې موږ دغه دښمن ته جواب ورکړو. بله خبره عزیزانو، موږ په کار دا دی چې ټول پښتون عوام، که هغه دلته د جنوبي پښتونخوا دی، که د خیبر پښتونخوا دی، موږ په کار دی د سوشل میډیا د لارې، د ټویټر د لارې، پر هر فلور باندې اوس دا خبره راپورته کړو چې اپسي به زموږ د وطنه څه وځي، اپسي به د پښتونخوا وطنه څه وځي. دا اپسي چې کله زموږ وطن ته راغلی ده، چې کله اپسي زموږ خاورې ته راغلی ده، دلته ټارګېټ کلینګ شو سوی دی، دلته بدامني راغلی ده، دلته ترهګري راغلی ده، دلته یې ډیت سکواډونه جوړ کړي دي، دلته خلک پورته کوي، دلته اغوا برایه تاوان راغلی دی، دلته د مځکو قبضې شروع سوي دي، دلته زموږ د مدنیاتو قبضه
روانه سوې ده دلته زموږ په کاروبار باندې پابندي لګېدلې ده نو لهذا دغه اپسي موږ ته هېڅ ضرورت نشته دا دلته تر اوسه پورې دوی یو پښتون هم نه دی ژغورلی بلکې په لکونو پښتانه دوی وژلي دي د لکونو پښتنو په وینو د دوی لاسونه سره دي موږ اپسي ته هېڅ ضرورت نه لرو په کار دا دی اپسي به مهرباني کوي اپسي به وځي موږ ټول به دا مطالبه اوس راټینګوو چې د دې اپسي موږ ته هېڅ ضرورت نشته دا واستوو هلته خپلو بیرکانو ته دا دلته راغلي دي یوه تنخوا د وفات ساخلي یوه تنخوا دلته دا د بلوچستان حکومت ورکوي او د هغه باوجود دوی راولاړېږي هلته پر کویله باندې هم ټیکس غواړي پر کرومایډ باندې هم ټیکس غواړي پر هر معدنیاتو باندې ده بدامني جوړه کړې ده دوی هلته بتا اخلي د ټیکس نوم یې ورکړی دی لهذا عزیزانو که وطن بچاول غواړو په وطن کې امن غواړو نو اول کار اول شروعات به د دغه اپسي څه کوو اپسي به مهرباني کوي د دې ځایه څه به وځي زموږ وطن به راخالي کوي عزیزانو دغه د چمن د لوبې سره سره شاوخوا حالات خبرونه به تاسو واورئ د ژوبه سره نیولې تر دوکۍ پورې بیا له دوکۍ راواخله تر ارنایو تر سارګې تر کوسټه پورې بیا په خانوزۍ کې بیا په کلا عبدالله په پښین کې او په چمن کې دا دومرې غټ غوبل دا ټول د یو منصوبې په توګه دا خلکو روان کړی دی یو خو یې 40 کاله مسلسله د دې پښتانه افغان وینه توی کړله که هغه د ډیورین کرسي هاخوا وله که د ډیورین کرسي دې خوا وله اوس یې د پښتنو افغانانو معاشي قتلیام هم روان کړی دی کاروبار ته دې هم نه کوي تعلیم ته دې هم نه کوي علاج هم نه درکوي امن خو یې دلته د وخته څه خراب کړی دی لهذا عزیزانو دا یې بلکل د پښتانه افغان کام د ختمولو یو پالیسي روانه کړې ده دا ته به موږ راویښېږو دا ټول موږ راسه یو ملي وحدت غواړي چې پر دغه وطني ایجنډو باندې موږ سره ودرېږو او دا زورواکه دغه بدماشان خلک راوګرځو چې موږ په خپل وطن کې دا لوبه نه هیله کوو بله خبره د میډیا په حواله باندې کوو چې دلته د دې ملک هم نام نهاد میډیا چینلان دي چې شپه او ورځ یې موږ ګورو په پنجاب کې په کراچي کې یا داسې په نورو ځایو کې یو حیوان ګچر ته ایله سوی وي دوی پر هغه باندې بیانونه چلوي د دوی تبصرې روانې وي یا دلته یو کرکټر راولاړ سوی وي یو ځای واده کړی وي دوی ټول میډیا پر سر سره اخیستي چې دا کرکټر واده په پلانکیزي کې وکړي خو بیا چې دلته زموږ د پښتنو افغانانو قتلیام روان دی په سپینه ورځ باندې زموږ د ځوانانو جنازې موږ پورته کوو او دغه ناپاکه پوځ یې وژني بیا دا میډیا خاموشه ده دا میډیا بیان هم نسي چلولی نو لهذا موږ دا میډیا ته هم دا وایو چې تاسو به تر څو پورې دا بېایماني کوئ تر څو پورې به دا بزدلي کوئ تاسو ټوله میډیا دلته په عین کې تاسو ته دا اختیار شته چې تاسو باید آزاد صحافت وکړئ حقایق ښکاره کړئ خو تاسو د یو صوفیدار تر ګوټو لاندې خپل ژوند کوئ د هغه بغیره تاسو یو بیان هم نسئ چلولی دا د دې ولس د دې پښتون افغان دښمني تاسو کوئ تاسو هم د دې پوځ د دې ناپاکه پالیسیانو برخه یاست د دې افغان ولس دښمني مې په مخه اخیستې ده او ورسره زموږ هغه خپله سوشل میډیا یا زموږ هغه وطنپاله د میډیا فعالان چې هغه څوک د وایس اف امریکا سره کار کوي څوک دلته د شمشاد سره کار کوي څوک د بي بي سي سره کار کوي یا زموږ خپل دغه د سوشل میډیا فعالان دغه موږ قربانۍ کوو دوی ته موږ آفرین وایو چې نور هم تکړه سئ د خپل وطن نمایندګي به موږ په خپله کوو دا خلک موږ ته هېڅ نمایندګي نه راکوي او بله خبره د دا کچپوتلي اسمبلۍ په حواله باندې کوو چې دلته ټول هغه کچپوتلي خلک یې سره کوله کړي دي دا خلک دلته ناست دي اصل کې د اسمبلۍ کې د ناست خلکو کار دا وي چې کله پر یو وطن مصیبت راسي کله بدامني راسي کله بېروزګاري راسي نو دوی سره کښېني د هغه غم به خوري خو لهذا دوی صاحبان یې صرف د دې لپاره راوستلي دي چې هغه اعلان ورته وکړي چې موږ یې چمبم لرو سبا دلته قاتل دی چټۍ د ده په هغه ورځ باندې ریلۍ راایستلي بریتونه شک نیولي وي یا دی د 14 اګست په ورځ راوځي یا د 23 مارچ په ورځ راوځي خو دلته چې زما په چمن کې د خلکو وینې توی سولې موږ جنازې پورته کوو ټول چمن پر احتجاج ناست دی بیا دا یو سړی نه دی ورغلی د چمن د ولس نمایندګي نه ده کړې نه د دې پښتون افغان ولس نمایندګي کړې ده نو لهذا دا خلکو ته موږ دا وایو چې تاسو د دې پنجابي استعمار څومره هم تابعداري وکړئ هر څومره د دوی په پښو کې ورپرېوځئ خو یو ورځ به راځي چې
چې د دې وطن واک به د دغه ناستو خلکو په لاس کې بیا به تاسو هم د دې پنجابي سره دا پښتون افغان ولس هېڅکله مات نه کړي. تاسو به د دې وطن غداران یاست. لہذا اوس هم وخت شته که په دغه اسمبلۍ کې هر څوک ځان ته پښتون وایي افغان وایي دا د اخلاقي طور د دې اسمبلۍ د اجلاسو څخه بایکاټ وکړي چې تاسو په چمن کې د پښتنو قتلیعام کړی دی تاسو د پښتنو وینې توی کړي دي موږ قطعا د دې اسمبلۍ په اجلاسو کې شرکت نشو کولی خو که هلته چمن په وینو لړلی وي چمن جنازې پورته کوي او ته په اسمبلۍ کې ایسي ته ناست دی بیا دلته پر خپل بجټ باندې غږیږي په خپل کمیشن باندې لګیا یې د ټیکهدارانو سره د معاملات روان کړي وي نو ته د دې وطن خاین یې ته د دې وطن قاتل یې دا د دې وطن وګړي به هېڅکله هم تا نه کړي. عزیزانو نور وخت نه اخلمه دلته چې له موږ سره څومره هم کامپاله ګوندونه راغلي دي د دوی یو جهان مننه کوو آفرین ورته وایو او دا صرف په دا یوه احتجاج باندې موږ نسو خلاصېدلی دا خلکو چې هلته کومه تماشه روانه کړې ده د دې ډېرې خطرناکه ارادې دي لہذا موږ به هم ورته چمتو کېږو پکار دا دی چې نن موږ احتجاج وکړئ را روان سټپ موږ تر دې هم سخت واخلو بیا بل سټپ تر هغه هم سخت واخلو او په آخر کې دا ټول وطن ورته وتړو ټول وطن ورته لاکډاون کړو چې زما د وطنه څه به وځې ما پرېږده زما ولس پرېږده زما د وطن امن پرېږده چې تر څو پورې دا خلک موږ ایستلي نه یي دې ته ټول راوتلي نه یو په سخترینو احتجاجو باندې موږ پیل نه یې کړی دا د چمن معامله به بیا دلته تر کوټې را رسېږي او بیا به د کوټې صدا تر ژوبو پورې دوی غځوي ټول پښتونخوا وطن به په دا لپیټ کې اخلي نو لہذا دې ته به ټول هر وخت تیار یو چمن موږ یوازې نسو پرېښولی د چمن خلکو د چمن ولس هر وخت د پښتونخوا وطن په هره مسله کې مېړانه کړې ده په ننګ افغاني باندې راوتلي دي لہذا نن چې دوی په تکلیف کې دي دا زموږ فرض جوړېږي چې موږ به راوځو د دوی سره به ولاړ یو هلته که هر څوک بدماشي کوي د هغو بدماشي نه منو هغوی به پر دې مجبوره کوو چې زما وطن را پرېږده زه خپل وطن په صحیح معنا باندې چلولی سم نو لہذا دلته د ټولو ګوندو د تنظیمو د ذموارو ملګرو یو جان مننه کوو او د پي ټي ایم د ملګرو یو جان مننه کوو او صرف د کوچې نه نن چې د پي ټي ایم ملګرو په ټول ملک کې چیرې هم احتجاجونه کړي دي هغه ټولو ته آفرین وایو او ټولو ته دا پیغام ورکوو چې ټول تیار اوسئ د ننګ وخت راغلی دی پر وطن باندې د مېړانې وخت راغلی دی چې هر وخت غږ وسولو باید ټول که شپه یې که ورځې راووځو دا روډونه ورته ونیسو او په زنده‌آباد په مرده‌آباد په جمهوري طریقه سره د دې خلکو څخه خپل آیني حقوق واخلو ډېره مننه خوشحاله اوسئ